ښه لکه دا بله ویډیو د امازان والو او هغه خلک چې کم د تعلیم او د ډیګریانو خلاف د هغوی دپاره بیا ده. نو باید چې خبره کوي د تعلیم نه څه نه جوړیږي او استاد په سکول کې once upon a time there was a crow and he was thirsty او سیره ته نه دي ښودلي د څه نه یو خبر. نو خبره داسې ده ماشومانو او د ماشومانو پلرونو ستاسو دپاره دا ده چې باید دوه لارې دي. فرض که ته لاهور ته ځې نو لاهور ته د تلو دوه لارې دي، یو موټر وی او بله جی ټي روډ. نو ته به په کومه لاره ځې؟ په جی ټي روډ که په موټر وی؟ په موټر وی به ځې که نه. نو باید داسې چې کوم دی یو مقصد ته رسېدل په هغه لار ځې چې هغه صفا سوتری او با اعتمادی او تا خپل منزل ته 100% رسوي. نو صرف یوه لار ده، باید ښایسته تعلیم وکړئ، ښه ګریډز والی پاکستان کې، او بیا چې کوم دی ایټلیست د یونیورسټۍ نه بی ایس وکړئ انډرګریډ، او په انډرګریډ کې ښه محنت وکړئ، انګلیش زده کړئ، چلونه زده کړئ، د ریسرچ سکل زده کړئ، او بیا راځئ ډایرکټ بهر ته ماسټر او پی ایچ ډي. چې پی ایچ ډي مو وکړه ماسټر هم وکړو، تاسو ته به دلته نیشنل ټیم دیو درکوي، ښه جاب هم درکوي، او د هغې نه بعد بیا په امازان باندې سون سپیرکۍ هم خرڅولی شي د پی ایچ ډي نه وروسته هم. ځکه ته به ناستې څه دي، خو بس یو کس راټینګ که پاکستان کې هم دغه چې کوم د سکولونو تښتېدلي هغه اوس تللي امازان کوي، او هغوی له به یو 100,000 روپۍ ورکړه تنخوا چې کوم د 5% به هم نه وي د پی ایچ ډي نه بعد، او هغه به تاله کار کوي او په امازان بدله سون سپیرکۍ هم خرڅوي. نو سیده لار راونیسئ، باید ایم پیل پی ایچ ډي دا ور چې کوم دی اوس د ریسرچ دی، د انوویشن دی. او چې کله تاسو ایم پیل پی ایچ ډي وکړه نو دا صرف یوازې ستا پرسنل سکسس نه دی، بلکې دا د ټولې دنیا ستا د ولس د علاقې د دې دور دی. ځکه کیدی شي په تاسو کې داسې څوک وي چې د هغې نه جینیس خلک یې هغوی انوویشن وکړي، ریسرچ وکړي او ډسکوریانې وکړي. نو هسې د دې چې کوم په فیسبوک او په دې ټیک ټاک او میک ټاک تاسو ته کم خلک خبرې کوي چې باید تعلیم ښکته بره، نو دې په خبرو کې مه راځئ او په خپل تعلیم باندې فوکس کوئ او یو مقصد مخې ته کېدئ. دوی به په امازان باندې خرڅول کوي، تاسو به د امازان غوندې کمپنیانې بیا جوړوئ. ټیک ده که نه؟ سلام علیکم.